غوره وینا. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي د همسایگانو حق صرف دا ندی چې هغه تنګومه، بلکې د همسایگانو سره احسان کول ضروری دی. ارشاد نبوي صلی الله علیه وسلم. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. د قیامت په ورځ به غریب همسایه د ماړه مالدار همسایه لمن نیولې وي. ارشاد نبوي صلی الله علیه وسلم. عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا. الله جل جلاله ته دغه شپږ شان ډېر ناخوښه دي: لوړې سترګې، لوړ نظرونه چې همیشه لوړ لوړ ګوري، بد نظري کوي. دویم دروغجنه ژبه. دریم هغه لاس چې بېګناه خلک ازاروي. څلورم هغه زړه چې بدې بدې منصوبې جوړوي. پنځم هغه پښې چې د بدو طرف ته ژر ځي. شپږم هغه ګواه چې درواغ وایي، د خپلو وروڼو په مابینځ کې جګړه جنجال جوړوي. حضرت سلیمان علیه السلام. إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. د دنیادارو بنگلو محلو ته مالو باغو ته مګوري، ځکه دا به د دنیا د حرص تحریک پتی کې پیدا کی او د تقوا سبب مې لري کړي. حضرت عیسی علیه السلام. یعنی همیشه د دنیادارو پر موټرانو، پر بنگلو، د هغو پر مالو، پر باغو باندې نظر ما اچوه. در ځان لاندې ګوره چې په زړه کې د حرص تحریک پیدا نسی او د تقوا سره نږدې اوسي. هو السامي. فخور بإسلامي فمنه کم څوک چې د الله جل جلاله په کارو کې لګیا سي، الله جل جلاله بیا د ده په کارو کې لګیا سي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. یعنی چې ته د الله د پاره کارونه کوي، الله به ستا کارونه در جوړوي. وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل د مقدماتو د دعوو فیصله ژر کوي. اسې نه چې دعوې کولو والا د ناوختوالي په سبب سره د خپلې دعوې سره مجبوراً دستبردار سي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دا څومره قیمتي خبره ده. نن سبا خلک یو کیس کولی نسی، یو دعوه کولی نسی، خپل حق غوښتلی نسی. که چیرې یو عدالت له ورسي یا د یو چا یو فیصله کوي، هغه دومره اوږده سي، دومره اوږده سي چې هغه چې څومره د دعوې پیسې دي د هغه څه زیاتې پر وکیلانو، د هغه څه زیاتې په عدالتو کې ځي ولاړې سي. آخر هغه سړی مجبوره سي در خپل حق تیر سي. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا وینا ده چې فیصله ژر کوي. ډېره مه ځنډوئ چې هغه حقدار بیا د ځنډوالي د وجې څخه دستبرداره سي، خپله فیصله پرېږدي. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين د فقیر غریب یو درهم صدقه کول دا غوره او بهتره دی د مالداره د 1,00,000 درهم صدقه کولو څخه. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه. ګوره د غریب کېدل، د مسکین کېدلو دا مقصد نه دی چې دی دې صدقې خوري او خپله دې صدقه نه کړي. ګوره الله جل جلاله خو د سړي قرباني ته ګوري، خو دې ته نه ګوري چې چا څومره ډېرې ورکړي. قرباني ته ګوري چې د څومره په قرباني باندې ورکړي، چې د څومره وس و. وجدت هناء وذقت
وجدت الرضا وزالت عن القلب آلامي. کله چې خبره ستا په خوله کې بنده وي تا لا نه وي کړې ته د دغه خبرې مالک یې. کله چې ستا د خولې د ژبې څه ووځي بیا هغه خبره ستا مالک. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ګوره خبره هغه وخت کې سوچوا چې ته د خبرې مالک وي که د څه ولاړه نو بیا هغه خبره ستا مالک وي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي